محترمو اوریدونکو د عزم پاڼې د مرکو په لړۍ کې مو دا ځل د هیواد وتلې څیره سیاسي شنونکی محترم حسن حقیار صاحب میلمه ده او له هغه سره مو د هیواد په وروستي حالاتو باندې مرکه کړې. ستاسو پام ورته راګرځو. محترم حقیار صاحب د مرکې په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو او مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ. د لومړۍ پوښتنې په توګه که راته ووایئ چې په هیواد کې د سولې په تړاو روان وضعیت څنګه ارزوئ او آیا خوشبیني شته چې دا ځل به د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ نهایي شوې توافقنامه لاسلیک شي؟ د طالبانو او امریکا ترمنځ توافقات په تېرو پړاوونو کې نهایي شوي. اوس په دې بحث کېږي چې دا توافقات څنګه امضا شي، یعنې په تخنیکي بڼه باندې بحث کېږي. او اوس امریکایانو یو نوی وړاندیز کړی دی چې د مخکې دوی غواړي په افغانستان کې یو څو ورځنی اوربند تامین شي. که اوربند نه کېږي، کم تر کمه د بریدونو کچه راټیټه شي یا د کړکېچ سطحه باید راټیټه شي. طالبانو په دې اړه باندې خپل مشرتابه سره مشورې کړي دي. ګمان کوم چې په دې نږدې وختو کې به د طالبانو د هیئت او د امریکانو ترمنځ بیا ناسته وشي. امیدواري ډېره زیاته ده چې یوې نتیجې ته به سره ورسېږي، توافقنامه به امضا شي. که څه هم په امریکانو باندې باور نشته، هغوی چې یو شرط په وړاندې انعطاف وشي به نور شرطونه وړاندې کوي. خو څومره چې زه خبر یم، طالبانو هم ډېر سنجیده ګامونه پورته کړي دي، هر اړخ ته پام کړی دی. امیدواري ډېره زیاته ده چې دا توافقنامه به په همدې نږدې وختونو کې د یو قوي تضمین یا د 25 هیوادونو په شتون کې امضا شي. حقیار صاحب محترم، دویمې پوښتنې ته راځو. د ایران او امریکا وروستی کړکېچ به پر افغان سوله څومره سیوری وغوړوي او د دواړو لوریو ترمنځ د جګړې د امکان په صورت کې به امریکایان په افغانستان کې له شته نظامي اډو کار وانخلي؟ زما په باور د امریکا او ایران کړکېچ به نه یوازې دا چې د افغانستان سوله د خنډ سره مخ کړي، حتی کېدای شي امریکایان نور هم د افغانستان د سولې مخکې کېدو ته وهڅوي. ځکه چې امریکایان چې نوې جګړه شروع کوي، نو په کار تا ده چې د ایران په ګاونډ کې جوړه جګړه ختمه کړي. ځکه چې هماغسې چې امریکایان په افغانستان کې دوستان لري، تر هغې ایرانیانو ډېر کار کړی دی. ایرانیان هم په افغانستان کې دوستان لري او امریکایانو ته ستونزې جوړولی شي. زما په باور هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې دي، دا به طالبان به اجازه ورنه کړي چې دا سیمه یا د ایران په ضد وکارول شي یا د امریکا په ضد باندې. اوس کومې سیمې چې د دولت په واک کې دي، نو دا امکان شته چې امریکایان د خپل نفوذ د په استفادې سره د دې ځای نه په ایران بریدونه وکړي. خو دستي دا اړتیا نه ښکاري، ځکه وړاندې خو د جګړې امکان کم ښکاري. که فرضاً د جګړه وشي، هماغسې مو چې ورته وړاندې اشاره وکړه، امریکایان دا جګړه د عراق نه هم پر مخ به ویشي، د اسرائیل نه هم پر مخ به ویشي. امریکایان په افغانستان کې دوستان لري، خو د ایران هم په افغانستان کې دوستان ډېر دي. په افغانستان کې د ایران او افغاني دوستان دوی به هم امریکایانو ته دا زمینه برابره نه کړي یا په دې به حتما ورسره موافقه ونه کړي چې دوی د افغانستان د ایران په ضد وکاروي. دا امکان چې امریکایان د افغانستان د ایران په ضد وکاروي، دا امکان ماته ډېر کمزوری ښکاري، ځکه چې دوی د هر څه د عراق نه ښه ترسره کولی شي. زه په دې باور هم چې امریکایان د ایران سره جګړه نه غواړي او ایرانیان د امریکا سره جګړې ته زړه نه ښه کوي، ځکه دواړه د جګړې په بده عواقبو باندې پوهېږي. نو که فرضاً دا جګړه وشي هم د توغندیو جګړه به وي، نو په قوي ګمان امریکایان به د افغانستان په نسبت عراق ډېر وکاروي. سره د دې چې که دوی افغانستان هم وکاروي، نو د دوی په وړاندې څوک خنډ واقع کېدی نه شي.
حقیار صاحب محترم څه موده وړاندې پر تاسو برید شوی و، هغه مهال ویل کېدل چې برید کوونکی نیول شوی، خو اوس برید کوونکی له نیول کېدو وروسته پرېښودل شوی. ستاسو باند دا برید چا او د کومې موخې لپاره کړی و، او آیا حکومتي لوری مو د بریدګر په هکله پوښتلی دی؟ پر ما د برید شاوخوا 2.5 میاشتې وشوې، خو تر اوسه پورې نه حکومت زما دوسیه رسمي کړه، نه ما نه چا تحقیقات وکړه، نه پوښتنې وشوې، نه چا ټپونه وکتل، نه هغه مرمۍ چې په برید کې کارونه شوي وي او زما سره وي، نه هغه موټر چا وڅېړه چې زه پکې سپور وم او تر برید لاندې راغی، نه نور شواهد او ثبوتونه چې چا رانه وغوښته، حتی ګمان کوم چې دوسیه دې هم چا رسمي کړې وي. ښکاره خبره ده چې برید پر ما او زموږ په ملګرو باندې د هغه چا د خوا نه کېږي چې هغوی په افغانستان کې حق او حقیقت نه غواړي، د حق نه په ویره کې دي، د بیان ازادي نه غواړي، او دوی هر څه د ځان دپاره غواړي، دوی د ځان په خوا کې مخالف غږ نه زغمي، حقیقتونه نه غواړي، غواړي چې خلک په تیاره کې ژوند وکړي. موږ خو نور کوم جرم نه دی کړی، زموږ خو غټ کار همدا ده چې سولې ته کار کوو، د افغانستان وحدت دپاره کار کوو، د ځمکني بشپړتیا دپاره کار کوو، د وینې تویېدو د مخنیوي دپاره کار کوو. نو بریدونه ما هغه چا کړي دي، دا چې بریدګر په لومړي وار ونیوم شو، ما ته راوښود، په دې غونډه ډاکټران شهیدان دي، حوزه کې موضوع رسمي شوه، عکسونه واخیسته شو، خو تر اوسه پورې بیا په رسمي توګه ما سره چا تماس ونه نیو چې د هغه نه کوم تحقیقات شوي دي، بریدګر چیرې دی، خوښه ده، بندي ده. خو احیانا بندي وه نو کم تر کم حکومتي چارواکو په ما نه پوښتنه یې کړې وه، داسې ښکاري چې هغه هم وخته خوشي شوی وي. محترم قاضي صاحب، دا چې د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه لاسلیک کېدونکې ده او داسې ویل کېږي چې دواړو لوریو توافق کړی د بریدونو په کموالي سره، که د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافق له مخې د تاوتریخوالي کچه کمیږي، آیا د کابل حکومت په خپل سري ډول د جګړې د تیزوالي هڅه وکړي او که به د امریکایي لوري پرېکړو ته ژمن پاتې شي؟ زه په دې باور یم چې امریکایان به د افغانستان نه ووځي، امریکایان په دې فکر کې دي چې د افغانستان نه ووځي. نو کوم وخت چې امریکایان دې ټکي ته ژمن دي یا دا غواړي، بیا ګمان نه کوم چې افغان حکومت ته به دا اجازه ورکړي چې دوی د مصنوعي جګړې ترسره کړي یا د دغه پروسه سبوتاژ کړي. هو که امریکایان دې ټکي ته آماده نه وای، بیا دا امکان و چې هر استخباراتي کړۍ دا پروسه بدنامه کړي. خو داسې ښکاري چې امریکایان وتو ته ژمن دي او دا کار د زړه د عمقه غواړي. نو په دې صورت کې چې امریکایان دا کار غواړي، بیا نورو کړیو ته، نور جرنتو ته دا موقع نه برابرېږي چې د امریکایانو پرېکړه د هغوی تصمیم د ویټو کړي یا د هغوی د تصمیمو برعکس تصمیم ونیسي او یا د دا پروسه سبوتاژ کړي. په جګړه کې د تاوتریخوالي د کچې د راکمېدو په اړه باندې ځینې اندېښنې د طالبانو سره شته. هغه همدا دی چې که فرضاً اوربند کېږي، نو داسې نه چې د طالبانو د بدنامۍ په خاطر باندې ځینې مصنوعي جګړې ترسره شي یا ځینې خودغرضه کړۍ بریدونه ترسره نه کړي. دا ویره دوی سره شته ده. خو داسې ښکاري چې طالبانو هم په دې میکانیزم باندې ژور بحث کړی دی، دغه جانبي عوارض یې څېړلي دي او په دې مذاکراتو کې به په دې بحث وشي چې بیا د موقع په استفادې باندې نه افغان حکومت او نه نور استخباراتي کړۍ وتوانېږي چې طالبان بدنامه کړي.
داسې میکانیزمونه او داسې لارې چارې شته چې طالبانو ورباندې غور کړی دی په قوي ګمان د امریکا نه سره په همدې ناسته کې چې ممکن په همدغه نږدې ورځو کې ترسره شي په هر اړخ باندې به غور کېږي. دا اندېښنې شته چې ګویا د اوربند په صورت کې یا د تاریخیانو د کمښت د موافقې په صورت کې به ځینې مصنوعي جګړې ترسره شي. خو طالبان د ټوکو ته متوجه دي. امریکایانو سره په دې خبره باندې بحث کړی دی او په قوي ګمان داسې میکانیزم به رامنځته نه شي چې د جګړې دښمنان ترې تغذیه شي. محترم حقیار صاحب، په دې وروستیو کې پلازمینه کابل ښار کې سوله ییز فعالان په نښه شول. تاسو باندې برید وشو، انجینر نظر محمد مطمئن صاحب باندې برید وشو، همداراز وتلی سیاسي شنونکی او سوله ییز فعال وحید مجده صاحب د نامعلومو وسلوالو لوري نه په شهادت ورسېد. همداراز د دې ترڅنګ د ګڼې جنایي پیښې هم ترسره شوي دي. ستاسو په اند لامل څه کېدای شي او ښکېلې کړۍ په مشخصه توګه څوک بللی شو؟ یوازې په کابل ښار کې نه، د افغانستان په ډېرو برخو په ځانګړې توګه په ښارونو کې جنایي پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. چور، غصب، غلا، اختطاف، بد اخلاقي دا اوج ته رسېدنه ده. چیرې چې حکومت کمزوری وي، د قانون حاکمیت نه وي، مجازات او مکافات نه وي، تعقیب نه وي، مجرم ته وړه سزا ورنه کړل شي او حکومتي چارواکي اکثره د سارقینو سره، د قاتلینو سره، د اختطاف کوونکو سره ملګري وي یا هغوی ورسره همکاري وکړي. نو په دغه صورت کې طبعا د جرمونو ګراف ډېرېږي. په افغانستان کې د بده مرغه په اکثرو مواردو کې په ځانګړې توګه په ستره غټ جرمونو کې هغه د مخدره موادو قاچاق ده، که نورې مهمې پیښې دي، که غټ اختطافونه دي، د بده مرغه د مهمو چارواکو د حمایت نه برخمن دي. په همدې ډاډ باندې هغوی ګرځي، ځکه جرمونه ډېرېږي. په د سولې په کارکوونکو باندې یا په مدني فعالانو باندې بریدونه، دا خو د دې انګېزه خو ښکاره ده چې تر شا یې وړاندې مې ورته اشاره وکړه چې حکومتي کړۍ د دا ډول غږونو چپېدو غواړي. خو د دې تر څنګ ګڼې جنایي پیښې ترسره شوي دي. د پیسو په خاطر باندې انسان وژل کېږي. حتی د انسان مرګ دومره ارزانه شوی دی چې په ډېر کمو پیسو باندې، په ډېر کم امکاناتو باندې یو انسان وژل کېږي، نښه پې زده کېږي. او په دې وروستیو کې خو اربکیانو په نوم باندې د حکومت منصوبینو یا د حکومت امنیتي کړیو د افغانستان په اطراف کې ډېر زیات چور و چپاونه راخیسته ده. عام افغانان 2 سپږمو ته راوستي دي. د دوی د لاسه د خوبونه حرام دي. پخوا د غټه اندېښنه د شپنیو بریدونو وه چې امریکایانو به سفرک، سفردو، سفرسي قطعې به پکې وي. د هغې تر څنګ د اربکیانو نه هم د افغانانو ژوند تریخ شوی دی. د سرکونو په سر باندې پټکونه دي، پیسې غواړي، تجارت د رکود سره مخ کړی ده. ځینې نور سارقین، غله، داړه دا هم شته دي. د بد مرغه چې حکومتي چارواکي یا ورته سزا نه ورکوي یا ځینې ورسره ملګري دي. قاضي محترم، د انتخاباتي شکایاتو کمیسیون د 300,000 جنجالي رایو د ارزونې او زرګونو شکایتونو د څېړنې خبر ورکړی چې ښایي ټاکنې دوهم پړاو ته بوځي. څه فکر کوئ چې ارګ به ټاکنې دوهم پړاو ته پرېږدي او که به یې مخه ونیسي؟ دغه راز به د دوهم پړاو ټاکنې که د موقتې ادارې رامنځته کېدل د هېواد په خیر بولئ؟ انتخابات د انتخاباتو د ترسره کېدو نه وړاندې
مونږ دا خبر په قرات کړو چې د افغانستان په څیر هیواد کې رڼې هر اړخیزې او شفافې ټاکنې ناممکنه دي. په کوم هیواد کې چې بهرني حاکمان په داسې هیواد کې د دیموکراسۍ تمثیل داسې ځان ته ګپ ورکول دي. هماغسې وشو. د انتخاباتو نه تقریبا 3 میاشتې یا سبا نه 3 میاشتې تېرې شوي دي او تر اوسه پورې غړومبني نتایج هم په سمه توګه نه دي ښکاره شوي. سمه په توګه په دې معنی چې څه د انتخاباتو کمیسیون چې کومه نتیجه ښکاره کړې ده په هغې نتیجې باندې تقریبا 14,000 شکایت ترسره شوي دي. څوک یې شفافه نه ګڼي. دا څه ښکاري چې د انتخاباتو کمیسیون د بوج د خپل اوږو نه واخیسته، د شکایت کمیسیون په اوږو یې ور واچوه. زه باور یم چې دا انتخابات دا به نتیجه ورنه کړي. نه امریکایانو سره دا اراده شته چې دا انتخابات نتیجه ورکړي، نه د ځینو نورو هیوادونو د سفارتونو سره د ځینې کاندیدان هم نه غواړي چې دا انتخابات نتیجه ورکړي. تاسو خبرې چې په دې وروستیو کې د امریکا د سفارت استازو او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي ډاکټر ذمي خانزاد په ډېر صراحت سره ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې د افغانانو د ګډون کچه ډېره کمه حتی 3% هم نه راځي، ځکه چې د 15 میلیونه نفوس نه د 1 میلیون په شاوخوا کې رایه کارول شوې ده. نو د امریکا سفیر هم دا خبره وکړه چې که فرداً څوک د انتخاباتو ګټونکی هم شي نو هغه به 1 میلیون رایې ونیسي. نو کومه رایه چې د 1 میلیون هم کم وي د داسې جریان لپاره په یوازې توګه باندې حکومت کول دا نه قانوني مشروعیت لري، نه افغانان مني، نه د افغانستان سیاستمداران مني. هماغسې چې هغه پیشنهاد وکړي چې ګډ حکومت به جوړیږي. دا په دې معنی ده چې نړیواله ټولنه د اوس نه د ګډ حکومت لپاره کار کوي. نو زما ډېر قوي باور ده چې د شکایت کمیسیون به داسې پرېکړه وکړي چې په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو انتخابات به د ثور او جوزا میاشتو ته ورځي. د ثور او جوزا په میاشتو کې به هم بیا سړی نه پوهېږي چې په افغانستان کې به شرایط څنګه وي، څه ترتیب به کېږي، سوله به څنګه وي، د امریکا او طالبانو ترمنځ تفاهم به څنګه وي، بین الافغاني تفاهمات او مذاکرات به څنګه وي. بیا معنا ده چې دغه انتخابات بې نتیجې شو. اوس نه هم د ځینې کاندیدانو دې ته آماده کېږي چې دا انتخابات بې نتیجې وښیي. د پای او وروستۍ پوښتنې په توګه کاراته ووایي حکومت تر اوسه د سولې ضد دریځ نیولی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه لاسلیک کېدونکې ده. نو د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقې لاسلیک کېدو وروسته به د حکومت برخلیک څه وي؟ که چیرې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ توافقنامه امضا شي نو په هغه صورت کې به حکومت مجبور دی چې ډېر انعطاف به ښیي. بیا به د اوس په څېر د سولې په وړاندې باندې سرتنبګي نه کوي، ځکه کوم کار چې امریکایان ترسره کړي نو افغان حکومت بیا هم دا خبره کوم چې دوی د امریکا تصامیم ویتو کولی نه شي. دوی په د امریکایانو د حمایت او د هغوی د هر اړخیزې مرستې نه پرته د افغانستان جنګ ته دوام ورکولی نه شي. او دا حکومت هم تاسو خبرې چې څو سره د څو غوږونې دي، یو اړخ نه ده، یو تصمیم نه ده، همغږي ترمنځ نشته ده. د اجرایه ریاست اړخ تقریبا د سولې په اړه باندې یو د ارګ په نسبت باندې د سپیدار د معنی دریځ یو څه منطقي ده. نو
د حکومت په منځ کې حکومتونه دي. زه ګمان کوم چې که د امریکایانو او طالبانو ترمنځ توافقنامه امضا شي به حکومت ډېرې ستونزې جوړوي وشي. البته امریکایان هم دومره په اسانۍ افغان حکومت باندې سترګې پټوي نه شي، دوی په میدان باندې پرېښودی نه شي او په قوي ګمان دوی به هېڅ وخت دا کار ونه کړي چې داسې تصمیم ونیول شي چې په نتیجه کې افغان حکومت لاس تړلی طالبانو دوست سپارل شي. په قوي ګمان په دې توافقنامه کې هم په دې باندې ژور بحث شوی ده، هر اړخیزه څېړنه پرې شوې ده. داسې کار به ونه شي چې په نتیجه کې بیا کورنۍ جګړو ته زمینه بره شي یا د افغانستان د ګاونډیانو مداخلو ته زمینه برابر شي. څومره چې د طالبانو د بندیانو نه ورځې کېږي دا توافقنامه دوی ډېره دقیقه او هر اړخیزه جوړه کړې ده. امریکایانو هم په کرات ورباندې غور کړی دی، هر اړخ پکې سنجول شوی ده، د حکومت سرنوشت، د عام افغانانو سرنوشت، په دې کې هر څه سنجول شوي دي، د ګاونډیانو سره بحث کېږي. دا اندېښنې تر حده پورې رفع دي. او تاسو په دې خبره چې په افغانستان کې قاطع اکثریت افغانان دا د حکومت همکاران نه دي، د حکومت مشوره نه دي. د افغانستان ډېر قوي سیاسي احزاب د حکومت د ځان نماینده حکومت نه ګڼي. هغوی د ځان لپاره امتیازات غواړي، د ځان لپاره خبرې غواړي. طالبانو سره ناست دي په پټو ښکاره همدا اوس ورسره په تماس کې دي. هغوی په ښکاره باندې چې د حکومت زموږ نمایندګي نشي کولی. نو طبیعي ده چې هغوی هم په افغانستان کې قوي جریانات دي، د هغوی خبرو ته هم اهمیت ورکول کېږي. نو ګمان نه کوم چې حکومت د په یوازې ځان باندې هم د امریکایانو، هم د ناټو، هم د افغانستان د سیاستمدارانو، هم د طالبانو په د غونډو سره په یو وخت کې وجنګېدی شي. محترم حقیار صاحب، له تاسو څخه یوه نړۍ مننه چې له خورا زیاتو مصروفیاتو سره مو موږ ته وخت راکړ.